السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندورونو، په ژوند کې هیڅ وخت مایوسه کېږئ مه. تل د مخکې تلو فکر وکئ، ځان ته هدف وټاکئ او په دې اند اوسئ چې زه به د خپل هدف ته ځان رسوم، بلکې مخکې به ځم. د خپلو ګټو دپاره چا سره ظلم مه کوئ، بلکې خپل ځان سره د نورو فکر کوئ. هیڅ وخت غلط فکرونه مه کوئ. فکر حقیقت نه وي. ښه ملګري ولرئ، ښه دوستان ولرئ. که چېرته تاسو په خپله ښه یاستئ، ملګري به مو ښه وي، دوستان او خپلوان به مو ښه وي. که بیا په دې پوه شئ چې دغه خپلوان یا دغه ملګری خودخواه، خودغرض، مطلب پرست، خاین دی، بیا نو ډېر ځنډ مه کوئ. د خپل ژوند نه وباسئ. عزیزانو، څوک د خپل مور و پلار، خویندورونو نه، میرمنو او بچو نه په غیر یعنی دوی نشي پرېښودی. انسان مجبور وي. دا داسې اړیکې دي چې شکول ډېر سخت دي، پرې کول ډېر سخت وي. دا نور په وړو وړو خبرو نه، خو که پوه شوې چې یو وار، دوه وار، په درېیم وار یې د ځان نه لرې کوئ. هیڅ وخت چاته سپک مه ګورئ. هیڅ وخت د چا سپکاوی مه کوئ. په هیر مو نشي څنګه چې موږ یو، داسې هر څوک دی. هیڅ څوک د هیڅ چا نه کم نه دي. که خپل قدر مو غواړئ، د چا قدر وکئ. که د چا نه د مینې تمه لرئ، چاته مینه ورکئ. په هیر مو نشي چې هر څوک د هر چا ذمہ دار دی. هر څوک باید هر چا ته سمه لاره وښيي، په ښو کارونو کې مرستې او د بدو لارو مخنیوی وکړي. هیڅ وخت خیانت مه کوئ. خپلو منځو کې اختلافات مه کوئ او که راځي په خبرو یې حل کوئ. د خپلې کورنۍ، خپلو خپلوانو، خپلو ولس، خپل قام او ملت سره چې کله مخالف شئ، د دوی په مخالفت کې د پردو نه مرستې مه غواړئ، چې دا درته ډېر په تاوان تمامیږي. د خپل کور اختلافات بل چاته مه بیانوئ، چې په دې باندې د کور حیا په ډاګېږي او خلکو ته سپک ښکارئ. یو بل ته د یو بل رازونه مه ښکاره کوئ تر مرګه. که څوک په چا پرده واچي، خدای پاک ژمنه کړې ده چې زه به په ده باندې پرده واچوم. او که څوک انسانان سپکوي، خدای پاک به دا سپک کاندي. دغه ژوند د ټولو ډالیو نه غټه ډالۍ، لویه ډالۍ او لوی نعمت دی. که دا ژوند ولرئ، ټول نعمتونه به لاسته راوړئ، تر دې چې د خدای رضا او چې خدای راضي شو، هر څه به درکړي چې ته یې غواړې. هیڅ وخت داسې کار مه کوئ چې سبا په پښیمانه یاستئ او بیا پښیمانتیا چې کومه ده جبران کېږي نه.
خپلو کې یو بل ته لاسونه ورکوئ تل ملي ګټو ته ژمن شئ که ملي ګټې وساتئ تاسو به آباد یاستئ او که ملي ګټې مو په پردو خرڅې کړې او د خپل کور د دروازې دننه غم در سره وي او د خاورې او د وطن نه هیڅ وخت به آباد نه شئ علم زده کړئ پوهه زده کړئ په خپلو بچیانو باندې زده کړې وکړئ که چېرته زده کړې مو وکړې علم مو ترلاسه که ځانونه به مو آباد وي کورونه به مو آباد وي خاوره به مو آباده وي ګاونډیان به ستاسو لاس ته ناست وي او که د علم او د زده کړو دروازې مو بندې کړې تاسو به لکه د غوبنه ګاونډیان به در باندې یو غوبنه مقرر کړي او تاسو به د هغې د کومندې لاندې ژوند کوئ او چې ژوندي پاتې په هغې باندې هم تاسو ویاړئ دا ځکه چې ناپوهي غم دی ښاد و آباد اوسئ ژوندي اوسئ السلام علیکم ورحمت الله